السلام علیکم دوستان، امید لرم چې روغ جوړ او په خیر به یاست. زما چینل پښتو ټیکنالوژي له یو ځله بیا په خیر راغلاست. دوستانو د نن په دا ویډیو کې زه غواړم تاسو ته دا در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د ګوګل میپس په ذریعه باندې د انټرنیټ په مدد سره تاسو خپل ځای معلوم کړئ چې تاسو دا ټایم په موجوده ځای کې چیرې ناست یاست او د کوم ځای څخه د هغه ځای څخه تاسو کوم ځای ته تلل غواړئ هغه لاره ځان ته معلومه کړئ. نو دوستانو زه تاسو په اسان الفاظ کې درښیم. تاسو به اول وار راولاړ شئ، خپل د موبایل لوکیشن به خلاص کړئ. دوستانو که تاسو په دا پیج کې په دا دویم نمبر باندې لوکیشن وینئ، تاسو به راولاړ شئ، دا لوکیشن به اون کړئ، خلاص پرې کړئ. دغه بعد به تاسو بیک ولاړ شئ، شاته به ولاړ شئ. دوستانو تاسو به ګوګل خلاص کړئ. ګوګل کې که تاسو ته میپس در معلومیږي په څلورم نمبر باندې په اوله لیکه کې تاسو به راولاړ شئ، دا میپس پروئ. دوستانو دا ټیم تاسو به راولاړ شئ، دا میپس دا نقشه ده، دې کې به تاسو راولاړ شئ. که چېرې تاسو دا ګول په دا سپین کلر کې دا ګول نشان وینئ، تاسو به راولاړ شئ، دا به پروئ د بستی لوکیشن تاسو ځای در وشئ چې دا ټیم موجوده ټیم تاسو چیرې یاست. دې دوستانو دا ټیم ما خپل لوکیشن ځان ته معلوم کړي. زه دا ټیم د مرکز نږدې بلال کالوني سره یم. دوستانو که تاسو غواړئ د هغه ځای ته یو ځای سفر وکړئ، پټ ته ولاړ شئ، چمن ته ولاړ شئ، رنان ته ولاړ شئ یا لورې د بند روډ څخه ولاړ شئ. نو دوستانو تاسو به راولاړ شئ، دا شنه کلر کې که چېرې تاسو ته در معلومېږي دا ګو لیکلې ده، تاسو به دا ګو پروئ. دوستانو په دا لوړې سره په د دویم نمبر چې کومه لیکه ده چوز ډیسټینیشن، خپل منزل وټاکئ، تاسو د دې ځای څخه کوم ځای ته تلل غواړئ. نو دوستانو زه به راولاړ شم، د ساتلو دپاره به ستاسو دپاره یو لوکیشن پروم، کوټه به پروم. دوستانو که زه غواړم د هغه ځای څخه کوټې ته ولاړ شم نو ما ته لاره نه وي رامعلومه، نو د میپ والا د نقشې والا ما ته راشي چې کوټې له کومه لاره تللې ده. نو دوستانو که دا روډ تاسو وینئ، دا سیده درسره ولاړئ، ټکسي نه څه سیده دا روډ تللې دي، معلومه چې دا هغه لاره لري او کوټې ته ولاړئ. تاسو غواړئ ځان ته دا معلومه کړئ چې د کینه څخه تر کوټې پورې څو منټه لاره ده، نو تاسو په دا شنه پټه کې په دا مابین کې درمعلومېږي چې لیکلي ده HR 1 hour 23 minutes، یعنې 1 غنټه 30 منټه لاره ده د کینه څخه تر کوټې پورې. که تاسو په تسلي باندې په ګاډۍ کې ولاړ شئ. نو دوستانو که تاسو غواړئ ځان ته یو بل لوکیشن معلوم کړئ، بلې خوا ته ولاړ شئ، بل ځای لاره تاسو ته نه وي در معلومه، نو د نقشې والا تاسو نقشې منځ کې راولاړ شئ، لوړ په دا خپل ډیسټینیشن کې دا پروئ، څنګه به دا در معلومه شي چې دا کومه لاره تللی. نو د دې څخه علاوه دوستانو تاسو به راولاړ شئ، دا سټارټ به پروئ. اوس دوستانو تاسو روان شولاست، تاسو ته لاره ده چې تاسو د سیده په ګاډۍ کې سپاره شئ، یو ځای څخه به تاسو روان شئ، بیا لاره نږدې تللې ده دوستانو، بیا به ولاړ شئ، دا سیده دا لاره تللې ده د پښې نه څه Head south.